محمد رازقه جی جناب. دلته ما یو دوه شیونه ویل تا ته په کیمره کې ښکاري او صحیح شوه بالکل ښکاري. دلته دا د بوتانو شیونه پراته دي او چې کارټونان دي بالکل د دې قیمت څو روپۍ دی د دې 2500 روپۍ قیمت 2500 روپۍ دلته د کعبې او د مکې تصویر لګېدلی دی دا درته ښکاري د دې څو قیمت دی دا مکه نه ده که نه کعبه ده که نه د دې څو روپۍ قیمت دی د دې 200 روپۍ قیمت د 200 روپۍ قیمت نه رښتیا د دې 350 روپۍ قیمت دی او د دې 200 روپۍ 2500 روپۍ قیمت دی 2500 نو دا ستانه په دې کې کم یو په دې کې یار چې رښتیا را باندې وای دا شی ډېر خرڅېږي دا په څه وجه ډېر خرڅېږي او دا په دې وجه ډېر خرڅېږي چې لکه زمونږ د علاقه چې کومه ده که نه نو ماشاءالله دا دینداره خلک دی سیټ شوله او هر هغه شیز خوښوي لکه چې هغه کوم اسلام طرف ته مایل دی زمونږ دا ټول ماشاءالله اسلامي خلک دی صحیح ده په دې شیز کې دا باندې زم تېروتی یم خیر لږه مطلب خو بیا د دوکاندارۍ دا داسې سیسټم وي چې دغه زرین کې نه تاله یو شیز درکړي که نه دا وایسه دا وایسه سیټ شو دغه نه به ته خبر هم نه خو تاله بیا هلته بیل کې درته لیکلی سیټ شوله وه شیز بیا لبن کلی پیک کلی به یې دی لکه نه نو دا څوک نه خوښوي دلته سیټ شوله دا ما لږ یوه درجن راوړې وې خیر دې کې اوس دومره پاتې هم نه دي لکه مطلب یو 2-3 دانې به پاتې خیر دي خو او دغه شیزونه چې کوم دي نو دغه بالکل دا یوه دانه پاتې شوي ده دغه ډېر راوړو دا څو ځله هم راوړه زه دغه خلک ډېر خوښوي انتهایي خوښوي او زه دغه ډېر خرڅېږي او دا ته خلکو ته څه وایي چې دا مه اخلئ یا واخلئ ستا دوکان او چې دا کور ته وړي نو بیا دې دا ویسي که نه بیا دې دا ویسي ځکه چې دا په کور کې کېدی نو که مطلب په دې باندې دلته کلمه لیک د خامخا سیټ شوله کمره کې دې کېښوستو لکه مطلب د کلمې ډېر برکات دي او دا شی چې کوم دی نو دا خو یو بوت سیسټم دی که نه نو دا نه پکار یاره چې دا څوک کورونو ته ویسي ارمارو کې کېدي فضلیته ته څه وایې به دغه کم تصویران چې لګېدلي وو نو بس د دوکاندارۍ دغه دی صحیح ده د خوښۍ سي راوړلی او بیا د ګراک خوښه ده موږ له څه پکار دي موږ له څه پکار دي موږ له خو دا پکار دی ګوره چې موږ کوم اسلامي او د شریعت شیونه یې کوم زمونږ د پښتنو ځکه چې پښتانه تاسو ته ډېره ښه پته ده چې الحمدلله ډېر پاکه مسلمانان دي نو موږ له پکار هم دا دی چې موږ هغه شیونه واخلو چې کوم زمونږ د اسلامي نجایز کوي ځکه اوس زما مطلب دا دی چې موږ ته خپت دا دواړه یو شیز دی صحیح یو شان په ډبو کې بند بالکل نو لکه موږ چې دا اخلو نو دا نه بیا پکار ده چې دا بالکل دغه او ویډیو دې سکیپ